بعد په خوله کې د بوتل در کومه یس سه پاکستان خدای دې بي خو باسه ګډ. السلام علیکم ګرانی مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټې شانتې کلیپ هم صحیح کو د سلیم افریدي هغه دا چې دی نو بهر ملک ته تللی دی زما خیال سره ټرکي ته تللی دی او هلته کې دا چې کوم کس دی نو ده ته وایي چې خدای دې بې خوباسه او بیا ورته دا بوتل درکې منډه ما نو شکر وباسه قسمت دې ډېر خو هغه په پښتو باندې نه پوهېدو چېرته کې هغه په پښتو باندې پوهېدلو که نه نو بیا به درته وایي صبر وکړه بچې ته دا بوتل منډې او صبر وکړه زه په دا کې دا بوتل اوس منډم اوس ګوره نو بیا به چې دی نو چغه به دې پوره به ترکي به اورېدلې ستا هغه نو دا ستاسو اوقات دی چې یو بل ملک والا چې دی نو راغواړي وایي راشي لږ شیان دی چې دی نو زموږ دا چې دی نو اډورټایزمنټ دی هغې دپاره راغواړي څوک عمده زموږ پاکستانیان چې کوم هلته کې بهر ملکونو کې دي نو هغې تاسو راغواړئ نو تاسو هلته کې لاړ شئ بیا ستاسو دا چې کوم اوقات دی خپل اوقات مطابق ستاسو دا کارونه دي نو دا د سلیم افریدي هغه اوقات و دی هلته کې تللی دی نو ده ته څه ضرورت و دی چې دی نو هغه سره داسې خبرې کوي بیا بکواس چې کوم کړی دی نو انتهایی ګټیه لینګویج استعمال کړې ده نو دا هلته کې تا چې دی نو خپل اوقات خپل اصلیت ښکاره کو آیا ستا چې کوم بیکګراؤنډ دی ستا چې کوم پرورش دی هغه داسې شوی دی نو دې سره چې دی نو ته د پاکستان هغه څه دغه دی ورته نه دی ظاهر کړی دا ورته خپل اوقات ښکاره کو آیا ستا اوقات صرف او صرف همدونه و نو دوستانو تاسو صحیح کړل داسې کسان چې سټمبر ملک ته ځي زموږ د ملک او زموږ د پاکستان بیا سپیشل زموږ د پښتو داسې عکاسي کوي هلته کې نو دی دپاره خو بیا د شرم مقام دی لعنت دي وي عمدی خلکو دپاره دي وي دا چې کوم هلته کې ځي او بیا داسې بکواسات او ملس کوي نو دوستانو دا ضروري میسج او پیغام مو ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما له څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام.